نن د مرکز کابل په ګډون د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې لسګونه زره عام وګړي د فلسطین په ننګ او د اسرایلو پر ضد راټول شوي وو او د غزې جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره په غزه کې د روانې فاجعې غندنه کړې او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ښکېلو خواوو او بشري سازمانونو چوپتیا دردونکې بللې ده. د قیمتي ډبرو یو روسي سوداګر او پانګوال د پنجشیر له والي حافظ محمد آغا حکیم سره په کتنه کې د دغه ولایت په حصایول ولسوالۍ کې د زمردو پر 6 کانونو د پانګونې طرحه وړاندې کړې ده. د سرپرست حکومت د مشرتابه د یوه ځانګړي فرمان پر بنسټ د ننګرهار له زندان څخه د لوی اختر په مناسبت 319 بندیان آزاد او د 315 تنو نورو د بند موده کمه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال په رسمي ډول ومنله چې دغه هیواد افغانانو ته د بیړنیو یا ایمرجنسي ویزو سیستم لغوه کړی او پر ځای یې د ویزو جلا سیستم رامنځته او په کار یې پیل کړی دی. سوریه کې د امریکا سفارت له 14 کلن ځنډ وروسته نن د سوریې لپاره د واشنګټن د ځانګړي استازي په شتون کې بیا پرانیستل شو. او شمالي کوریا له روسیې سره د خپلو ستراتیژیکو همکاریو په لړ کې په تیرو 2 کلونو کې د هیواد ته څه باندې 20,000 کنټینره مهمات ورکړي دي.